کان د لو کونی پروفیسور د ملکان یونیورسيټي جنکه بلیک میل کای دا وګوره د پاکستان دی پروفیسور مخ کولاو کا کنه گزار د حسیب دې دا سړی پیژني حسیب یوم دا حسیب پروفیسور دی دا وربن ک ملګرو هم دا اوس موږ ته افسوسناک خبر راورسېدو چې ډېر زیات افسوسناک او د پښتنو لپاره ډېر زیات د شرم او د بېعزتي خبر دی چې پکې ویل کېږي د ملکند یونیورسيټي او پروفیسر سره د 4000 پښتنو جنکیو نازیبا تصویران او نازیبا ویډیوګانې راووتې د دغه پروفیسر سره د دغو نازیبا تصویران او نازیبا ویډیوګانو ګیر کول نه وروسته پروفیسر گرفتار شوی دی دا مهال تاسو سره یو ډېر د شرم او د افسوس خبر شریکوم چې د خیبر پښتونخوا د ملکن یونیورسيټي له یو پروفیسر سره د 4000 پښتنو جنکیو بربند تصویران او بربند ویډیوګانې ګیر شوي دي ملګرو ویل کېږي چې په دغه یونیورسيټي کې به دغه پروفیسر دغه پښتني جنکیانې بلیک میل کولې له دغو جنکیو څخه به یې بربند تصویران او بربند ویډیوګانې جوړولې او بیا به یې د دغو تصویرانو ویډیوګانو په ترو باندې دغه پښتني جنکۍ بلیک میل کولې چې دا د اوس گرفتار شوی دی او له موبایل څخه د 4000 پښتنو جنکیانو بربند تصویران او بربند ویډیوګانې راوتې دي ویل کېږي چې دغه د یونیورسيټي پروفیسر به له دغو جنکیو سره همدا 2 نمبر کار کول او بیا به وروسته له هغوی څخه ویډیوګانې جوړولې او بیا د همدغو ویډیوګانو په ترو باندې به له دغو جنکیو څخه د بار دغه کار کولو ډیمانډ کول او دغه پښتنو جنکیو ته به یې دمکې ورکولې چې که ما سره د بیا ځل لپاره دا کار ونه کړي نو بیا به یې دغه ویډیوګانې یا تصویران په سوشل میډیا او په انټرنیټ باندې خپرې کړم ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ او ستاسو په خیبر پښتونخوا د پښتنو معاشره ده او په یو پښتني معاشره کې چې کله داسې یو کار وشي نو دا ډېر زیات د شرم مقام او د بېغیرتي آخري حد دی ستاسو په خیال له دغه پروفیسر سره اوس څه کول پکار دي حکومت ته ورکول پکار دی او که نه د همدې ملکند یونیورسيټي کې یې لوس بربند راځوړاندول پکار دي خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ د نورو داسې تازه معلوماتو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ